نن په نشترحال کې غونډه کیږي، غونډګان پکې راجمع کیږي. غونډه نه ده، غونډګان دي. هغه پکې راجمع کیږي چې طالب په حکومت نه پوهیږي، طالب په حکومت نه پوهیږي. ها، یعنی د انګریزي طالب خو په حکومت کولو پوهیږي، او د قرآن طالب چې دی هغه په حکومت کولو نه پوهیږي. تاسو خدای هلاک که چې هلاک، خدای د امریکا سره د مرګرو هلاکه کړي، خدای د امریکا سره د مرګرو هلاکه کړي. په دې غونډه کې علما مو هغې چغې اغوستې وې چې طالبان په حکومت نه پوهېږي. طالبان په هغه وخت کې په حکومت پوهېده چې تاسو له د امریکې امدادونه راتله او تاسو به په پاکستان کې په خلکو باندې خوړه او خرڅ کول بم، او د روس سره درته جنګېده، د روس غوندې ملک یې درته تباه او برباد کو. هغه وخت کې طالبان په حکومت پوهېده، او اوس چې دی طالب په حکومت نه پوهېږي. روس د چا د لاسه تباه شوی دی؟ مجاهدین څوک وو؟ دې طالبانو کړي وو که نه وو کړي؟ دې د افغانستان ببرو ګیرو او ببرو سرونو والاو کړي وو که نه وو کړي؟ نو د روس غوندې سوپر پاور لاس په لاس جنگ کې الله په دوی کامیاب کړي دي. اوس په حکومت کولو هغه سړی پوهیږي، ظاهر شاه پې پوهیږي. د ظاهر شاه په وخت کې د کابل څه پوزیشن و؟ څه پوزیشن و؟ څه شی؟ څه؟ د ظاهر شاه په وخت کې به چې په لندن کې د انګریز کمې ښځې تړو شو نو کابل ته به راغی. د ظاهر شاه په وخت کې د کابل دا پوزیشن، دا ګلمجنې چې اوس دلته ګرځي دا څوک دي؟ تاسو ورشئ په حیات آباد کې وګورئ که نه، په باغ ناران کې د شپې تماشا وکئ که نه، دا څوک دي؟ د ظاهر شاه په حکومت کې دا پوزیشن. نن د ملا عمر په حکومت کې د ښځو څه پوزیشن دی چې دارو دپاره به هم ښځه بار په سړکونو ګوري. تر دې پورې ورته عقل کړی دی چې اوچتو پڼو پوندو والا پیزار به هم ښځه نه پخپو کوي، او چې په لاره ځي ټک کوي، او د ښځې د پڼې د اواز ټکم عورت دی، لکه مخ ته یې کتل ناروا دي، داسې د پڼې د اواز اورېدل هم ناروا دي. په کور کې به هم ښځه په زوره زوره نه ګرځي. مونږ پاکستانیان، پاکستان مړه څه شی دی؟ په دې 50 کاله کې چېرته مونږ د سړي زامن شو؟ پاکستان خو د اجراګانو لال خان دی، د اجراګانو بازار دی. دلته جنډه بازار ورته وایي. کم سړی چې ځان اجرا کول غواړي هلته یو لال خان یې جوړ کړی د لرګي مولی دی، بس بویدي او په مولی کېنئ بس سړی اجرا شي. نو نن خو پاکستان د اجراګانو لال خان دی. یو وایي زه پې کېنم، بل وایي زه پې کېنم، بل وایي زه پې کېنم، بل وایي زه پې کېنم. دا څه ملک دی؟ دا څه وطن دی؟ که ملیانې دي خو چې مینې شي او اسمبلی کې کېني بس اسلام یې میر شي او دین یې میر شي او مذهب یې میر شي. چې سنیټر شي ټر ناري کی هر څه بیا هیر شي. که خیال وکړئ د خېزه کې چې هوا راجمع شي که نه، نو چې ډر ناري کې سړی نو خېټه کېني، نو چې ډر شوې هم خېټه دې کېني، او چې ټر شوې هم خېټه دې کېني. بس یخصم نن افغانستان نننی خبر دی چې طالبان دومره په سکون کې دي، دومره په سکون کې چې هغه وایي زمونږ څوکیدار په اسمان کې الله دی، زمونږ محافظ چې دی الله دی، زمونږ محافظ په ځمکه چې دی د خدای قرآن دی. خدای پوهېږه او قرآن یې پوهېږه او زمونږ حفاظت یې پوهېږه. مونږ مر له سر په تلي کې ایښی دی، ګورو چې څه کېږي. قسم په خدای دی چې نن امریکا هم په دې تشویش کې ده او دا وایي چې کابل مونږ فتح کولی نه شو. نو خدای ته وګورئ، د پاکستان خلکو
د خدای لوی ورځې ته وګورئ چې امداد یې نشئ کولی نو په نشتر حال کې پشکرو غل مه خورئ، غل مه خورئ. طالبان په حکومت نه پوهېږي، طالبان په حکومت نه پوهېږي. طالب اوس د خولې نه مې څه وځي چې قرآن ویلی دي که د چا دا مذهب نه وي په هغه باندې د الله د رحمتونو بوی حرام دی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. چا چې د خپلې زندګۍ فیصلې په قرآن نه کړې الله وی دا ظالمان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. خدای وی چا چې فیصلې د ژوند په قرآن نه کړې دا فاسقان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله وی چا چې د ژوند فیصلې په قرآن نه کړې دا کافر دي. هر ملک چې آزاد شي خپل قانون جوړ کړي. زمون 250 کاله وشو تر اوسه پورې د یو سپېړې خبره زمون د خدای په قانون کې نشته. هماغه د لاډ میکالې جوړ کړی قانون دی او ستا په عدالتونو کې چلیږي د مجسټریټ نه والا تر سپریم کورټه پورې. هماغه د انګریز جوړ کړی قانون. نو زما عزیزانو په غور واورئ څومره چې ستاسو وسي او دومره عمل په قرآن نه کوي امم تباه یې. څومره چې ستاسو وسي سربراهان د ملک چې دا یې وس وي چې د ملک قانون قرآن کی او قرآن یې نه کړ دا هم تباه دي. نن د ځمکې په سر ټول ملکونه اسلامی ملکونه چې څومره دي نن دومره आवाज مو نه کړو چې د امریکې غوندې ظالم ماشومان په بمبارو باندې تباکۍ لګیا دی. دومره مو نه وی چې دا بد کوي. دا ټول د امریکې تالی سړ. اوس ته ماته ووایه چې عرب ملکونو امریکې ته څه ضرورت دی؟ د امریکې ورته ضرورت دی. نن هغه ټول د امریکې د لاسه په سړو د نوتي دي او غلي دي او غږ نشي کولی. ایران چې مونږ ورته شیعه وایو او دلته دبلې غږو چې هله دا داسې دي هغه ملک د امریکې مذمت وکړو او ستا اسلامي ملکونو تر اوسه پورې مذمت نه دی کړی. هیڅ ضرورت نشته د چا مذمت ته. هیڅ ضرورت دی. خو وګورئ فرعون له ورولېږلو موسی علیه السلام چې ورشه لاس کې امسا وه. وی یا الله هغه خو د خدای دعوه کړې ده زه به ورسره څه کوم؟ وی چې که سکړت پرتې کول د امسا یې مخې ته وغورځوه. فرعون له چې ورغی ورسره هارون علیه السلام ترجمان ولېږلو. چې ورغی فرعون ورته وی چې رب اعلی خو زه یم بل څوک دی چې ته زما مخکې د هغې نوم الې؟ موسی علیه السلام ته وی وی ښه ته خدای ویلی امسا یې داسې وغورځوله. چې امسا یې وغورځوله قرآن کې څنګه آیات دی؟ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. چې امسا یې وغورځوله د هغې نه یو لویه اژدها جوړه شوه. هغه اژدها خوله دومره ارته وه چې لاندې شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاس شونډه یې د فرعون په محل پرته وه. دومره یې دا خوله کولاو. فرعون چې ورته داسې وکته 100 کرته فرعون د یرې په دستونو لاړو. 100 کرته. نن به د طالب د امسانه الله پاک اژدها جوړوي او امریکا به پې خوري. د امسانه به اژدها جوړیږي او امریکا به پې خوري. او الله دې هغه خلقو سره هم ډېر امداد وکړي لکه د باجوړ خلکو 50-50 تولې سره زر راټول کړي 2 کروڑه روپۍ راټولې کړي. زمونږ درېوالو 15 لکه روپۍ راټولې کړي دي
سلور ټرکه وسله راټوله کړې ده، وسله میزایل پکې دي، کلاشنکوف پکې دي، 2 ټرکه خو صرف کارتوس دي. دا په کومه لار وړي؟ ول په داسې لار به وړي چې په خپله به خدای داسې وروغورځوي. نن دنیا لګیا ده دغه ماشومانو، دغه بچو، دغه بیا امریکې ورته په جازونو کې کرښې راغورځولې چې دې کې څه شته دی نه، دا وخورئ. هغې کرښې راټولې کړې او تیلې ورته کړو چې موږ به د امریکې کرښې خورو. نو زما عزیزانو خدای دپاره 2 کاره وکئ. نور وس زمونږ نشته، دام شته چې الله ته وایو چې یا الله د دې ظالم لا ماته کړي، یا الله نیست و نابودي کې سره د مرګرو، نیست و نابودي کې سره د مرګرو، سره د مرګرو هلاک کې. او خدای ته د هغې حفاظت وکړي. خدای ستا د دین حفاظت کوي لګیا دي، خدای ته غیبي حفاظت وکړي.